په نن ویډیو کې به یو څو داسې سیټینګونه درته وښایم که چیرې د ریلز په اپلوډ کونه کې دغه سیټینګونه فعال کړئ نو ستاسو ویډیو به ډېر زر وایرل شي. هر وخت چې تاسو خپل فیسبوک پیج باندې ریلز اپلوډ کوئ نو تاسو د ریلز سیټینګ ته پام نه کوئ او ډایرکټ خپله ویډیو اپلوډ کوئ نو دا په خپله د دې لامل کېږي چې ستاسو ویډیو ډاون شي او وایرل نه شي. نو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ تشویق لپاره حتما موږ ته یو کمنټ وکړئ. نو راځم خپل موبایل کې فیسبوک پیج خلاصوم نو پیج مې چې کله خلاص کو تاسو ته په دې ځای کې ریلز اپشن درکوي نو په دې باندې کلیک وکړئ که چیرې کې دې ځای کې ریلز اپشن دیر نه کړو نو بیا د پلس آیکن باندې کلیک وکړئ او ریلز باندې کلیک وکړئ بیا هماغه ریلز انتخاب کړئ کوم چې تاسو غواړئ چې په خپل پیج باندې شیر کړئ. کله مو چې ریلز انتخاب کړو نو بیا تاسو کولی شئ چې په ویډیو باندې لیکل هم وکړئ نو دغه لیکل کولی شي ستاسو د ویډیو په وایرل کېدو کې تاسو سره مرسته وکړي. کله چې لیدونکی ویډیو ګوري نو دغه لیکل چې وایي نو په دې وخت کې په ویډیو باندې وخت نو د دې چانس ډېر زیاتېږي چې د فیسبوک الګاریتم ستاسو ویډیو وایرل کړي. نو بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ نو اوس په ټایټل کې به تاسو ورته لنډ او خوندور ټایټل ورکړئ. کله مو چې ټایټل ورته ولیکلو نو بیا به هشټیګ هم ورسره استعمال کړئ نو 3 هشټیګز چې دي د موضوع مطابق ورسره استعمالوم. نو تاسو هم چې ویډیو اپلوډ کوئ ځینې وایرل هشټیګز استعمال کړئ او ځینې د موضوع مطابق هشټیګز استعمال کړئ. دوهم چې دی د کور ټکل دا ډېر مهم دی په ویډیو کې نو د کور ټکل لپاره په دې عکس باندې کلیک وکړئ کور باندې کلیک وکړئ په دې ځای کې تاسو ته جوړ کور هم درکوي کوم چې ویډیو کې کومې صحنې وي نو تاسو کولی شئ یوه جالبه صحنه ورته انتخاب کړئ. که چېرته تاسو غواړئ چې تمنیل ورته اډ کړئ یا کور ورته اډ کړئ نو بیا په د لاندې اپشن باندې کلیک وکړئ تاسو کولی شئ له ګیلرۍ څخه هم تمنیل ورته یا کور ورته اډ کړئ نو کوم کور مو چې ورته ډیزاین کړی وي هماغه کور انتخاب کړئ او سیو باندې کلیک وکړئ. نو که چیرې تاسو ورځې کار لرئ او نشئ کولی چې فیسبوک ته هر وخت لاسرسی وکړئ تر څو ویډیوګانې شیر کړئ نو بیا تاسو سکیجول څخه استفاده کوئ ټولې ویډیوګانې اپلوډ کوئ او وخت ورته ټاکئ چې دغه ویډیو دې په دغه وخت خپرېږي نو ویډیو به پخپله خپرېږي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې د ورځې 10 ویډیوګانې شیر کړئ نو 10 ویډیوګانې سهار سکیجول ته چوئ یا هم د شپې لخوا سکیجول کوئ نو د ورځې په خپله دغه ویډیوګانې پبلش کیږي. نو دوهم کوم اپشن چې دی هغه ستاسو دغه ریلز په سټورۍ باندې هم شیر کوي دغه ستاسو د ویډیو په وایرل کېدو کې ډېر مهم رول لوبوي نو دغه یې هم لامل کېدلی شي چې ستاسو په ریلز باندې ډېر لیدونکي راشي. نو تاسو کولی شئ دریم اپشن له لارې دغه ریلز په خلکو پورې هم ټګ کړئ نو د سټار اپشن له لارې تاسو کولی شئ چې له ریلز څخه پیسې وګټئ خو هغه وخت تاسو کولی شئ له ریلز څخه پیسې وګټئ کله چې تاسو منیټایزیشن اخیستی وي او سټار اپشن تاسو کې په ریلز باندې آن شوی وي. نو زه دغه اپشن هم فعالوم نو که چیرې تاسو د سټار منیټایزیشن نه وي اخیستی نو تاسو نشئ کولی چې دغه اپشن فعال کړئ دغه تاسو ته په دې ځای کې نه ښایي. شیر ټو ګروپس دغه اپشن هم ستاسو د ریلز په وایرل کېدو کې ډېر مهم رول لري نو تاسو کولی شئ چې 3 ګروپونه له دې ځای څخه انتخاب کړئ نو کله چې دغه شیر کړئ په دغه 3 ګروپونو کې به په اتومات ډول دغه ریلز شیر کیږي. نو اخري کوم اپشن چې دی دغه ډېر مهم دی ځکه چې تاسو کوم ریلز اپلوډ کوئ هماغه مطابق 3 کټګورۍ انتخاب کړئ هماغو کسانو ته به ستاسو ویډیو ښیي کوم چې تاسو ورته انتخاب کړی وي نو که چیرې ستاسو ویډیو هماغو کسانو ته وښیي نو ستاسو ویډیو به هم لایک کوي او ستاسو ویډیو باندې به فالورز هم راځي. نو زه 8 ټاپکس ورته انتخابوم په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې 3 کټګورۍ انتخاب کړئ نو زه 3 کټګورۍ ورته انتخابوم او سیو باندې کلیک کوم بیا په شیر ریلز باندې کلیک کوم نو اوس تاسو کولی شئ په دې طریقې سره د ورځې 10 یا 15 ریلز شیر کړئ نو ستاسو پیج به په ډېر لږ وخت کې وایرل شي.